تر ټولو ګران ترین سخت ترین مشکل ترین مخلوق چې الله پیدا کړی دی هغه مرګ دی. مرګ ډیره مشکله مسله ده، ډیره مشکله مسله ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د مرګ په اخوا تر مرګ لا ګرانې خبرې دي. د مرګ و سړی چې مري لا د قریبانو عزیزانو بطی دی ټر دی پنکه او هر شی د ستا دغونه تقریبا د مرګ څخه مع بعد چې بیا بله مرحله ده د قبر ده. په قبر کې ژوند دا تر مرګ لا ډیر زور غواړي، دا تر مرګ لا ډیر زور غواړي. او موت ته د دې شي دپاره یوه ذره تیاري نه ده کړې. پخوا پیغمبر علیه صلات وسلام ایدرې لره ورتګ منع کړی وي، تاسو ایدرې لره مه ځئ. بیا یې وخت امر وکئ چې دې بعده تاسو ایدرې لره ورځئ، مړو لره ورځئ، قبرو ته. تاسو ته به خپل مرګ در په یادېږي. اوس خو داسې حال شو عزیزانو، دا کله کله موږ ایدرې له ولاړ شو جنازه وشي مه یې، یعنې دا قریبان مې بیخي یو خو هغه زوی یا به لور یا به بل هغه به څه پریشانه وي. کنې عام طور خلک سیلفیانې جوړوي، د قبر تصویر جلا جوړوي، د ډورۍ د جلا جوړوي، دا دی چې پکې ږدي جلا یې جوړوي، دا دی چې مطلب په کفن کې دا ګر سره نشته چې یاره دا سړی روان دی سبا زوم پر دغه لاره باندې روان یم. دا خو ډېره مشکله مسله ده، دا ډېره مشکله مسله ده. مردی تباه او برباد سو، مردی خوار سلو. دا ځوانانو ته د خدای روی نسل ځوانانو فیسبوک ختم کوي، فیسبوک ختم کوي. والله بالله تله چې کله ودونه وکئ بیا به ټوله شپه ژاړئ چې یا الله په ما څه فساتونه سوي دي. ما ته خو نن کور والا ناسته ده، زه هغه شی نه لرم چې دا کور والا مطمئنه کړم. زه نن بیا په تاویزو ګزارئ، په حکیمانو به دې ګزارئ، په ډاکټرانو به دې ګزارئ. تا ژوند تباه کوي، تا ځان تباه کوي، تا خپل وخت تباه کوي، ځواني دې تباه کړله. د خدای دپاره فیسبوک پرېږدئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تعلیمونه کوئ. انشاءالله العزیز بیا پریشانه کېږئ مه. دا چې ودونه دا ځوانان وکړي بیا موږ له راځي پر موږ باندې ګرځي. مولوي صاحب ډېر پریشانه یم. ولې پریشانه یې؟ 10 ورځې م د واده کېږي، 10 ورځې، خو بیا زه خپلو بچیانو ته در اوسه ورنږدې سوی نه یم. یو شیسته نه. ولې؟ ولا نو څه درته ووایم؟ نو څه ووایې؟ نو خو د فیسبوک ژوند دې و. تر پیشلمي به ته و فیسبوک ته ناست وې، تر پیشلمي به ته ناست وې، فلمان به دې کتل. نو نن چې ستا اصلي میدان رالی په هغه کې ته نن شرمنده یې چې نن له تا هغه د فیسبوک ژوند غواړې، هغه کې ته نه یې. نو چې نه یې نو بس ټیک ده، ګرځه نو ګرځه. ښځه به دې بل ځای بیا لارې جوړوي، ځکه ته خو ختم یې، ته خو تباه یې، ته برباد یې. د خدای دپاره دا ختم کوي. دا د خندا خبره نه ده، دا د مجلسو د مذاق خبره نه ده. د خدای دپاره که زما زامنو بیا به راځئ، دا ځوانانو ته وایمه بیا به راځئ چې ودونه وکئ. بیا مولوي صاحب تعویض راوکه، حاکم راوښیه، ډاکټر راوښیه، بیا به تا ته یوه ګولۍ په 200 در میلاویږي. یوه ګولۍ هغه به ستا د 1 ګنټې دپاره یې، پس له هغه به بیا ته دی لکه مړی. ژوند مه تباه کوئ، ځوانۍ مه تباه کوئ. در په دره سواسخانه مې خرابه سوله، تباه سولاست. اودسونه تی نسي برابرولی، غسلونه تی نسي برابرولی. د شپې در پیشلمي پر تاسو مطلب ویښ ناست یاست. په تعلیم کې راسي پریشان یې، سبا زما پرچه ده، ښه نو چیش وکړو، ته یې وظیفه راوښیه. ښه پرچه اوس په وظیفو سوله، پرچه اوس په وظیفو سوله. تا ژوند تا چې دا فیسبوک کتئ د هغه دپاره دې ولې وظیفه نه غوښته؟ تا چې به در سهاره پر دا شپه روڼوله تا به ولې مطلب وظیفه نه غوښته؟ نن چې دا ځای له راورسېدلې تعویضونه غواړې، بیا به زوی هم په تعویض غواړې. کوروالا چې راضي کوې دا به هم په تعویضه کوې. پرون یو سړی راغلی مولوي صاحب زما د کوروالا 1000 نه سره کېږي، 1000. نو خو ژوند دې تباه کړی دی، ولې سره وسې؟ دا ستا کوروالا چې ستا څه کوم شی غواړې ته هغه شی لرې نه، ته هغه شی لرې نه. نو ستا کوروالا تا څوک څه کوي؟ تا څه کوي؟ یوه غوا چې شیدې نه کوي هغه خلک پر کور نه ساتي، چې پروړ دې خوري، واښه دې خوري، نارې دې وهي، مزدور دې ورته نیولی دی، شیدې کوي نه. نو ته هم د هغه رقم یې، ته چې د کور والا دپاره شیدې نه کوې، نو ستا دپاره بیا پریشاني. د کور والا بیا په رخصو کې ګرځي، بیا په شاپینګ سینټرو کې ګرځي، بیا په یارانو پسې ګرځي. ولې ته تباه یې، ته خوار یې. ابلوز یو سړی